په 1930 کې دغه یو سړی ګیتیا نومېده، ایډمنډ ګیتیا نومېده، یو امریکایي و. په امریکا کې خو هغه وخت کې دغه و چې مثلا که یو چا به په پوهنتون کې استادي اخیستله نو باید تر هغې مخکې په 2-3 معتبرو ژورنالونو کې د هغه ځینې مقالې او ځینې نظریې خپرې شوي چې هغه د دې وړتیا ولري چې په پوهنتون کې استاد شي. نو دغه سړي چندان د معرفت شناسۍ سره یا د پوهنپوهنې سره اپیسټمولوژي سره چندان دلچسپي نه درلودله. خو د مقاله ولیکله او په هغې کې دغه کلاسیک دغه چې دی میتودولوژي د علم د اثبات یعنی جسټیفاید ټرو بیلیف دا 3 مرحلې چې دي په دې باندې انتقاد وکړو. ویلې ممکن په دې کې نقص موجود دی. مثلا یو سړی هر سهار راپاسېږي، د مثالونه دي، او ځي تمرین ته، او هر سهار چې ګوري 9 بجې دي، رښتیا هم 9 بجې وي، د باور سم دی چې دغه ساعت چې دی سم دی، د باور سم دی که نه، ځکه چې بهرني شرایط هم دا توجیه کوي. په دې اساس باندې دغه ساعت په باره کې د معرفت سم دی. خو یو څوک د مخکې هر سهار راپاسېږي او دغه ساعت په 9 بجو ودرېږي، یا دا دی چې دغه ساعت ولاړ دی، خو تصادفاً دا هر سهار دغه کېږي راپاسېږي او 9 بجې ویني چې ولا دغه رښتیا هم سهار هم دی، هماغه شان د 9 بجو شرایط هم 9 بجو دي او 9 بجې هم دي. نو په دې اساس باندې موږ وینو چې د باور یعنی هغه لومړنۍ مرحله کې فعال دی، ناسم دی، ځکه چې دغه ساعت چې دی روان نه دی، ولاړ دی، یعنی د ساعت په باره کې د معرفت ناسم دی. نو په دې اساس باندې د په فکر باندې دغه چې دی ممکن علم او معرفت تصادفي ریشه ولري، یعنی دا یو تصادف وي که نه، په اصل کې یو دغه نه. البته ځینې نور دغه هم شوي دي، مثلا د دې باور په باره کې. نو په دې اساس باندې وایي چې د یو باور د سم اثبات دپاره ځینې شیان ضرور دي، ځینې شرایط دي. مثلا کم د توجیهات چې وړاندې کېږي هغه باید یو اوږد زنځیر ولري که نه. مطلب مثلا که موږ او تاسې په ژبه کې کار کوو نو مثلا وایو ژبه یو د افهام و تفهیم یو وسیله ده. ښه بیا افهام و تفهیم څه شی دی؟ صحیح ده. نو هغه به تعریفې دا تر اخره پورې رسیږي. نو په دې اساس باندې د ګیتیا په مقابل کې دا ویل کېږي چې که یو معرفت رښتینی معرفت ثابتېږي نو دا باید د توجیهاتو یو زنځیر ولري که نه. نو دغه د توجیهاتو زنځیر دا په خپله رښتینی ثابت دی. زموږ او تاسې وروسته هم بیا راځي. مثلا موږ او تاسې د ځمکې دا نه ده تجربه کړې چې ځمکه ګرده ده که نه. څوک انسان په خپلو 5 حواس باندې دا نشي تجربه کولی چې ځمکه ګرده ده. خو مثلا په معتبرو کتابونو کې د ساینس په معتبرو آثارو کې، په مجلو کې، په نورو کې دا چاپ شوي دي او موږ دا منلې ده. نو په دې اساس باندې د یو رښتینی معرفت دپاره یو دا ګڼل کېږي چې باید د هغې په باره کې توجیهات ډیر وي، یعنی توجیهات پوره یو سیستم وي. او کله کله ځینې خلک د دې نه استفاده کوي. مثلا دلته ما راوړی دی کنه، البته هغه وروسته هم راځي. مثلا پاکستان دی غواړي چې خپل تاریخ لوری د واقعیت نه بیخي بیل کړي، صحیح ده. نو په دې اساس باندې دومره ډیر کتابونه لیکي چې د توجیهات پوره یو زنځیر جوړوي که نه. او په دغه توجیهاتو په زنځیر کې ته کولی شي چې دغه فال بلیف چې دی هغه په ټرو بلیف باندې واړی که نه. په دې اساس باندې کلاسیک دغه دا یو خصوصیت لري. کوم توجیهات چې وړاندې کېږي، مثلا کله چې موږ وایو چې اوبه په 3 حالتونو کې پیدا کېږي، دغه توجیهات یعنی دغه جسټیفیکیشن، دغه دلایل چې دي دا په خپله هم قضیې دي که نه. موږ چې ویل چې یو قضیه د توجیهاتو په اساس باندې ثابتېږي او په یو رښتیني علم باندې اوړي، نو هغه په خپله هم قضیې دي، یعنی هغه په خپله هم اثبات ته ضرورت لري چې یو ځل هغه ثابت شي نو د هغې نه وروسته بیا دا ستا ټرو بیلیف په دغه باندې جسټیفاید کېږي، یعنی بیا په یو جوت شوي دغه باندې اوړي. خو په دې باره کې یو د مثلا دیکارت نظریه ده. دیکارت زیاتره فیلسوفان چې په فلسفه کې کار کړی دی د علم په اساساتو باندې هم غږېدلي. یو دیکارت د ریشنالیزم یا د عقل د اصالت د فلسفي مشهور عالم دی. هغه دا وایي چې ځینې شیان بیا اصلا دلایلو ته ضرورت نه لري یعنی مثلا یعنی ځینې داسې جسټیفاید ټرو بیلیفز دي، یعنی داسې رښتینی معرفت دی او علم دی چې هغه اصلا دلایلو ته ضرورت نه لري. مثلا د ځان پر شتون باندې باور، سړی څنګه ځان ثابتولی شي چې زه یم، یعنی په خپلو حواسو په خپله. او هغه په همدې خاطر باندې وایي چې د ځان په باره کې علم چې دی دا دغه علم دی، هغه موږ او تاسو چې ورته لدني علم وایو که نه، یو ډول شهودي علم دی، یعنی زه پوهېږم چې زه یم
نو هغه بیا د لپاره څه وایي هغه وایي زه په دې خاطر چې په لاتینی او مشهوره دغه د چې زه فکر کولی شم نو زه یم ځکه فکر کول یو عامل ته ضرورت لري که نه نو په دې اساس باندې د انسان دغه د معرفت یا د پوهې محک په ټول انساني تاریخ کې محراق او محور چې د انسان دی نو په دې اساس باندې د انسان د خپل ځان شناخت دپاره جسټیفاید ټرو بیلیف ته ضرورت نه لري هغه په شهودي شکل باندې پوهېږي چې یم دا البته هغه د دیکارت دغه د شک کوم یم بله دویمه ډیره مهمه موضوع چې دا هغه د علم سرچینې دي چې یعنی علم په کومه طریقه ترلاسه کیږي یو ټرو بیلیف چې د ساينس په اساس باندې یو ټرو بیلیف وي هغه په کومو طریقو په کومو لارو چارو باندې ترلاسه کیږي لومړنی څیز د علم سرچینې چې هغه د انسان خپل حواس دي نه چې علم ترلاسه کوي په دې کې مثلا زیاتره دغه چې دي حواسیون چې ورته وایي یا په حواسو باندې چې اتکا کوي لکه جان لاک او ډیوډ هیوم او جارج برکلی او دا خلک دوی په دغه باندې علم بحث کوي دوی سخت د خدای منونکي خلک دي غاین خدای مني همیشه دوی دغه خدای پالو فیلسوفانو په توګه باندې مشهور دي دوی وایي چې موږ چې علم ترلاسه کوو د دنیا سره زموږ اړیکه چې دغه په حواسو باندې ولاړه ده یا په یو اصطلاح دغه چې دا زمونږ 15 حواس چې دي بهر دنیا ته دغه دي لارې دي نه او که سړی مطالعه کی آیا حواس دنیا څنګه دغه شانتي راپیژني نه کنه مثلا تاسو فکر وکړئ یو لوند د یو بنا سره د نړۍ په تجربه کې فرق لري صحیح ده مثلا د انسان دغه حواس چې دي محدود دي یعنی انسان دغه غوندې مثلا د ځینو حیواناتو غوندې ډیر رنگونه نه ویني محدود دي کنه انسان چې د ځینې غږونه اوري ټول غږونه نشي هغه فریکونسي معلومه ده کنه نو په دې اساس باندې انسان چې د حواس په ذریعہ باندې علم په محدود شکل باندې تجربه کوي نه په یعنی طبیعت په محدود شکل باندې تجربه کوي د طبیعت په اړه کې چې کوم علم ترلاسه کوي هغه محدود دي کنه که موږ مثلا په دې اساس باندې دوی فکر دی دوی چې په خپل حواسیون دي یا په حواس باندې ډیر اتکا کوي وایي چې هغه چې ډیر پیچلي انتزاعي مسایل دي چې موږ ته میټافیزیکي ښکاري مثلا تاسو درواخلئ خاپیرۍ درواخلئ خاپیرۍ که تاسو وسپړئ په اساس کې یو بسیط دغه مفهوم مادي مفهوم پروت دی او هغه مثلا د ښایسته ښځې دی او یا مثلا دغه د مارغه دی کنه مارغه نه وزرونه راخستی د نه دار راخستی دي فکس کړی دي سره په دې اساس باندې ټول علم حتی دوی دغه لري ټول علم موږ د حواس په ذریعہ باندې ترلاسه کوو نو په دې اساس باندې ابتدایي سرچینه چې د علم د ترلاسي هغه د انسان خپل حواس دي نړۍ موږ په حواس تجربه کوو او دا بهر ته که په حواس باندې موږ او تاسو اتکا وکړو نو زموږ او تاسو معرفت په بې حد زیات محدود وي کنه مثلا په هغه بیا اندازي محدود وي صحیح ده مثلا موږ او تاسو دا نشو تجربه کولای چې د لمر او د سپوږمۍ لمر او د ځمکې ترمنځ څومره فاصله ده ځمکه ګرده ده کنه ګرده ده صحیح شولا او مثلا د ډیر مسایل دي چې موږ او تاسو دغه په خپل محدود حواس باندې نشو تجربه کولای کنه او هم دغه شانتي کوم شیان چې موږ په حواس باندې تجربه کوو هغه هم په هغه شکل چې څنګه دي اسې نه تجربه کوو مثلا ستوري موږ ته په دغه ډیر واړه ښکاري کنه یا سپوږمۍ ډیره وړه راته ښکاري د یار ته مخومره د شاعرانو په فکر نو په دې اساس چې دغه شیان یا مثلا د اوبو د ګرموالي او د یخوالي اندازه یا مثلا تاسو به دغه کې لیدلې دي په کمرو کې یو څه چې دوه شیان چې د سی وی او ته دې زاویې نه ورته ګوري ادر ته لنډ ښکاري او که دې زاویې نه ورته ګوري بیا پرخته درته ټول ښکاري کنه او دا ټول خي چې د انسان حواس چې دي محدود دي او په دې اساس باندې انسان په ډیر محدود شکل باندې د طبیعت تجربه کوي نو ځکه موږ او اساس علم چې دی او د علم د معرفت سرچینې چې دي هغه یوازې تر حواسو پورې محدود نه دي ځکه چې د حواسو په ذریعہ ترلاسه شوی معرفت او علم هغه به حد زیات محدود دي مثلا د تاریخ په اړه کې موږ او تاسو په خوانو زمانه کې نه وسیدلی څنګه به د حواس په ذریعہ باندې پویږو چې بادشاہان تیر شوی د جغرافیې علم دغه شان درواخله د ساينس علم درواخله چې دومره په ډیرو مسایلو باندې غږیږي موږ او تاسو د ناسا او د ستورپوهنې د علم په ذریعہ باندې د کائنات په ډیرو رازونو باندې پویږو هغه رازونو باندې چې موږ او تاسو د حواس په ذریعہ نشو تجربه کولای دویمه سرچینه هغه د علم چې دا غي ته گواهی محور پوهه وایي صحیح ده یعنی لومړی خو حواس دي چې انسان مستقیما طبیعت دغه کوي تجربه کوي د طبیعت په اړه کې علم ترلاسه کوي گواهی محور پوهه ده چې یو څه شی گواه دي
او د استاد معرفت او د استاد علم تر شا ولاړ دي او هغه دغه یو دغه جوړي یو بیک اپ جوړي یعنی یو تکیه ده دغه تر شا. مثلا منګ او تاسو د خپل پر خپل حافظه گواهی محور ده کنه په خپل حافظه په کتابونو متونو په نصاب تاریخي آثار او ساينسي لیکونو فلمونو او رسنیو باندې اتکا کو د ډیرو مسایلو او د معرفت ترلاسي لپاره موږ او تاسو علم د معرفت ترلاسي دویمه سرچینه ده گواهی محور په ده او موږ او تاسو د معرف د دنیا په اړه کې او دغه مسایلو په اړه کې چې موږ مستقیما په حواسو نشو تجربه کوله په نور شیانو باندې اتکا کو چې هغه کې مثلا ساينس فکشن فلمونه ساينسي فلمونه دي مستند فلمونه دي رسنۍ دي او مثلا ساينسي لیکل دي تاریخي آثار دي متون دي او ټول هغه شیان دي چې هغه کنه کوم مثلا موږ څوک پښتنو کې چې آیا تا تجربه کړې ده چې دغه مثلا زمکه ګرته ده کنه زمکه مثلا دغه ده بیزوی ده او تا تجربه کړې چې زمکه لمر هر ورځ نه راخیږي لکه په خوانو خو چې په حواسو باندې اتکا کوله په دې خاطر چې لمر یې چې ختیځ نه راخیږي او مغرب ته ورځي لیدې په حواسو باندې کنه په خوانې معرفت په دې مورد کې په حواسو باندې ولاړو او چې کله ساينسي وسایل زیات شول نو په دې اساس باندې ساينس دا ثابت کړ چې زمکه لمر د زمکه نه ګرځي بلکې زمکه د لمر نه ګرځي او زمکه یو ځل په خپل محور هم سرخي. نو آیا دا سړی ویلی شي چې په خپل محور باندې دغه ده سرخي مثلا رسوب ویل زمکه څه کاواره ده چې کاواره نه وي نو مثلا موږ به یو شی د زمکه نه پاس غورځولې او هغه مثلا نه پر غورځېدی کنه موږ نه بلری غورځېدلې صحیح ده. نو په دې اساس باندې دا رستو نظریه روسه ساينسي هغه غلطه ثابت کړله. نو موږ په خپل خو تجربه نه ده کړې چې مثلا دغه د المر په خپل موږ په خپل حواس باندې کې اتکا وکړو په دې شانو باندې نه پوهیږو. نو زمونږ د ساينس په اړه کې د کائنات په اړه کې ډیر دغه چې دغه په متونو او په دې باندې ولاړ ده. مثلا تا چا تجربه کړې چې د زمکه تر اټموسفیر پاس تشیال دی چې هوا پکې نشته موږ تاسو عملاً دا تجربه نه لرو خو د استرونومي د ستورپوهنې د مهمو دغه ساينسي رسنیو او کتابونو د آثارو په اساس باندې څنګه دغه معرفت او دغه پوهه ولاړه ده. اوس دغه چې دی په دې کې ما مخکې ویلي کنه چې کله کله دا د گمراهۍ لپاره هم استعمالیدل شي صحیح ده. مثلا د تاریخ په مورد کې مثلا په ډیرو دغه شانتي مواردو کې چې هلته غرض موجود وي د هویت غرض موجود وي د اقتصادي ګټو سیاسي ګټو دغه موجود وي نو په دغه شانتي مواردو کې کېدای شي چې دغه گواهی محور پوهه دومره ډیره گواهی او د شاهدی او د گواهی محور پوهه دومره ډیره تولید شي چې په هغه صورت کې تا ته دغه ټرو بیلیف په ځای یا د ریښتینی علم په ځای باندې ناسم علم درکې کنه په همدې خاطر باندې دغه وایي چې دغه رسنۍ چې دي ډیسکورسونه پیدا کوي کنه ځینې ډیسکورسونه دي مثلا په هغه ډیسکورسونو کې مثلا تاسو درواخلې دغه د فلسطین او د اسرایل قضیه درواخلې مثلا د ایران په رسنیو کې تاسو وګورئ نو ډیسکورس دا دی چې فلسطینیان په حق دي او اسرائیل ظلم کوي. که تاسو د غربي رسنیو کې هغه غربي رسنۍ چې د اسرائیل په طرف دی پاغي کې وګورئ درته وایي چې فلسطینیان په ناحق باندې د اسرائیل ځمکه نیولې ده کنه. نو په دې اساس باندې گواهی محور پوهه چې کتر اندازي زیات وي نو په هغه صورت کې تا اخفالول شي. نو په دې اساس باندې په دغه گواهی دغه باندې باید یو ځل مستند کړی شي چې آیا دا مستند دي کنه آیا دا او د دې د استناد سازي لپاره لکه مخکې چې ویلي کنه چې هغه توجیهات چې دی هغه په خپل قضیه دي نو د دې د استناد سازي لپاره ځینو نور شیانو ته ضرورت دی. مثلا د نقد زاویې نه کتل پکار دي د تاریخ د زاویې نه کتل پکار دي د نورو گواهی سره د دې پرتله پکار ده او په دې اساس باندې ټرو بیلیف ته ځان رسول پکار دی. او بل دا چې د اعتبار پیدایي باید له نورو گواهی سره پرتله شي چې دا مستند شي چې دا رښتیا هم دغه معرفت چې دی چې د گواهی محور په اساس باندې تر لاسه کوم دا رښتیا دی یعنی دروغ نه دی. دویم دا چې د نورو گواهی سره باید دغه شي پرتله شي او هغه په اساس باندې دریم دا چې تقلیل او ریډکشن دا مطلب چې یعنی د ځمکې د ګردوالي تجربه کې دې چې ته نور سیارو ته پکاتو باندې یا دغه ته پکاتو باندې ریډکشن وکي. نو ځینې تجربې داسې دي چې هغه کې دې شي ریډکشن شي خو ځینې تجربې نه ځکه چې انسان د حواس محدود دي او دومره ډېر وسایل نه لري. د درېمه لار د علم د ترلاسي هغه قیاس او استقرا ده صحیح ده. قیاس او استقرا په پخوانه د لرغوني پیر نه د علم د ترلاسي وسایل پاتې شوي دي او د قیاس او استقرا دغه په نتیجه کې تقدم او پایله رامنځته کیږي صحیح ده. مثلا په دې اساس باندې موږ چې کله یو علم ترلاسه کوو د معرفت شناسانو یا د پوهنپوهانو په فکر باندې موږ د غیر مخکې علم لرو
هغه ته مخ تجربي علم وایي یا پرایوري دغه ورته وایي نالج یا مثلا دغه ورته وایي معرفت ورته وایي یعنی مخکې نه ځینې علوم مونږ لرو. کله چې وایو چې احمد متأهل دی مخکې د مونږ په دې پوهیږو چې متأهل چې وي هغه سړي ته ویل کېږي چې وادي کړی وي که نه. په دې اساس باندې په بیس کې ځینې شیان وي. قیاس داسې یو څیز دی چې د دغې مخ تجربي علم په اساس باندې ولاړ وي که نه. هغه علم چې مخکې نه تجربه شوی وي. مثلا کله چې مونږ وایو د مخ تجربي په بنسټ مثلا غلا شوې ده په یو کور کې او هغه غلا یو سړی دغه د چا نه چې غلا شوي د هغه په کور په خوا کې په ګاونډ کې یو سړی اوسېږي هغه زمری نومېږي. دا سړی لاړه په زمري باندې دعوه وکړه چې د زمري زمانه غلا کړې ده. نو پولیس چې راځي اول د زمري پوښتنه کوي چې دا څه ډول شخص دی څنګه یعنی مخکې هماغه مخ تجربي او بیا ورته وایي چې په دې مثلا دا معلومي چې دا زمری په دې وخت کې په کور کې وکنه په کابل کې وکنه نو په هغه صورت کې کدی په کابل کې وي نو وایي چې ممکنه ده چې د غلا کړي وي یعنی د غلا کولو خبره باید په مخ یو تجربي باندې ولاړ وي که نه. نو دغه چې دی د مخ تجربي یا د مخ معرفت خبره چې د قیاس راخلي. قیاس او د استقرا ترمنځ په میتودولوژي کې دغه دی انعکاس دی یا سړی ورته برعکس دی تضاد دی. مثلا قیاس د کل نه جز ته ځي او دغه چې دی استقرا د جز نه کل ته راځي. مثلا کل نه جز ته رسول او په دې اساس باندې قیاس ډیر د باور وړ دی. مثلا موږ تاسو وایو شترمرغ نشي الوتی دا یو قضیه ده که نه یو قضیه ده یعنی معرفت موږ ویل چې په یو قضیه باندې ولاړ وي په یو پروپوزیشن یا په یو دغه باندې ولاړ وي. نو دغه پروپوزیشن زه غواړم چې د قیاس په ذریعه باندې په یو شترمرغ باندې تحمیل کما یا تطبیق کما وایم څرنګه شترمرغ نشي الوتلی څرنګه چې دا هم شترمرغ دی دا هم نشي الوتلی که نه. هغه چې د سقراط په مثال کې ویلي چې انسان فانی دی څرنګه سقراط انسان دی سقراط هم فانی دی صحیح ده. نو په دې اساس باندې په قیاس کې دا وی چې مخکې نه د علومو یو تجربه وي یو نظریه وي او هغه نظریه ته غواړي په یو جز باندې تطبیق کړي. مثلا که موږ تاسو ژبپوهنه درواخلو مثلا زه غواړم د فنکشنل سیستم یا د چاروالی ژبپوهنې د زاویې نه خپله ژبه باندې کار وکړم نو مخکې نه نظریه شته یعنی مخ تجربي علم شته دی معرفت شته دی. دا زه راخلم په خپله ژبه کې مثلا په سربلونو استربلونو یا په دې سیټ اپ یا په ګرامري سټرکچر باندې تطبیقوم وایم چې دا وګوره په دې اساس باندې دا پښتو چې دی دغه خصوصیتونه لري که نه. نو قیاسي علم د کل نه جز ته راځي